وړو کې اختر را روان دی مؤمنان مسلمانان لګیا دي ځان لپاره پیزار هم اخلي کپڑے هم اخلي د اختر په تیاریانو کې مصروف دي خدای یاد ساتل پکار دی په حدیث ته ابو داود کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوي چې څوک د چا لپاره د کپړو تنظیم الله د په عمل باندې دومره خوشاله کیږي چې دتا دغه دنیاوی کپړو د کولو په بدل کې رب العالمین دتا جنتی لباس په جنت کې ورکړي دغه شنه په حدیث د ترمذی کې هم راځي یسوک وګتا روټي ورکړي یسوک دغوتا اوبو ورکړي او هغه کس چې د هغه کپړې نه د هغه د کپړو جوړولو د پر هغه ته د کپړو ورکولو د پر تنظیم کوي رب العالمین بل دوی په دغه اعمال باندې دوی ته د جنت خوراک هم ورکړي د جرات شراب هم ورکړي او د جنت خولي کپړې به هم ورکړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بلکې عمر رضی الله عنهما فرمایي پټولو کې محبوب او ښه عمل دا هغه دی چې د الله مؤمن مسلمان ته خوشاله وسات بیا که هغه وګي هغه ته روټي ورکی که هغه تګي هغه ته اوبو ورکی او که د هغه په جسم باندې کپڑے نه نو هغه ته کپڑے ورکی او که د هغه یو ضرورت نو هغه ضرورت ورله پوره نو ته چې کله د یو کس د لپاره کپڑا واخلي خرچه دی وکړه یو مؤمن یو مسلمان د لپاره د کپړو تنظیم سبای خو زر 2000 روپۍ باندې اخیستي 3000 باندې اخیستي او دغه عمل په بدل کې الله تعالی تا د جنت هغه جنتی لباس ترکی چې د هغه قیمت بڅو کوم نشي پورا کولی دویم دا چې چاته کپڑے کړي دي د هغه په جسم باندې دغه کپڑے تر کوم وخت پوري وي د هغه وخت پوري دغه کپڑا ورکون کې کس د الله تعالی په حفاظت کې دلیل په دې خبره تا یو کس ته کپڑے واخیستي هغه ته د کپڑے ورکړي چې اختر را روان دی تب د رب العالمین په حفاظت نو کله چې ته د رب العالمین په حفاظت کې شوي ان شاء الله اس قسمه تکلیف بتاته لرس د هر مصیبت نه د هر غم نه د هر تکلیف نه د هر پریشانی نه با رب العالمین تا تر هغه وخت پورې محفوظ ګرځي بچو به ساتي تر سو پورې چې د هغه کس په جسم باندې هغه کپړې لہذا لچا د پاره د کپړو تنظیم کول باندې تا تر جنت کپړې ملوي ته د الله تعالی په حفاظت کې راځي و سوچ کول پکار دی که زیات ته نشه خسته د یو وسخو بجکی وګوره په خپل خپلوانو کې په گاونډیانو کې پرشتہ دارانو کې یو مستحق تا د اختر د کپړو تنظیم وکړه الله به تاسو ته جنت کپړې درکړي د یو کونډې د پاره د یو یتیم د پاره د یو غریب د پاره د کپړو تنظیم وکړه الله به تاسو ته جنت کپړې درکړي